تاسو پمو پسې تهمت لګوي موږ به همیش د حق دعوت کوو د اهل حق سره مینه لرو د بدعتانو نه نفرت کوو تاسو چې څومره دسیسې جوړوئ موږ د دې ګور پروا نه لرو موږ رسۍ کلکه د رب نیولې بل هیڅ معبود غیر د الله نه لري. په اشاره باندې بات شروع موضوع شروع مال دې چې پرې قاعده کې ناشته او ګوتو چټکی او بیا کېږي دې دې کې خوذلو ماته دلیل وای حدیث کې دلیل وای عربي ته ماره وسنی عرب وی وستا هغه کې په علم باندې کې کاوه ماته وسه شماته ولې دا حدیث باندې دی ګورل عالم ما ته خلق وی عالم نه مې دا حدیث په کې مان نه دی تاسو د حدیث په کتاب ده ما سره یو مشکات شریف دی راول چې وخم ده ما بس خو خیره ما خبر باندې ځان پوهیږه دوه چیزه ما ته ہے یو دا چې دا غوته په کم ځای چته دویم دا د کې خوذل حدیث په ما ته ہے نظام واره کتاب کوت کوتی دا نشته وږي ماشي لګي دې دلیل مې ما باندې اعتراض کوي ته مقلد او کې اعتراض مقلد ہوتے یو عقیدہ ہو خلق کے ظلم نہیں ہو عقیدہ سب بغلتے ہیں اس حدیث کے میں نہ ماں حجت نہیں لی دے بیان اور تے دالان دی حاشرہ مولانا نصیر الدین صاحب وہ رشتو مشہور استاد باو کے حدیث اگر لکھلی چرا کے خوذل نشتا ولے حدیث کی نشتا اگر چٹولو کو قاوح نہ لکھلی چشتا نظر آغا مولانا وہ رشتو سے بوادی شکا ہے یہ فقاہ خبر نہ مانی ولے حدیث کی نشتا لما سبق الناس رستمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ په مقابله کې شکست خورده دم د پیسو په مقابله کې شکست خورو ظالم لرحمه رستم کې وړه ماشومان چړیان شهیدان کړل او بیا د هغې په جرم کې حکومت بندي کړو د قتل په جرم کې نو بیا وابیانو په 100 لکه روپۍ راخلاص کړو په 100 لکه روپۍ مذهب پرېښودو نو دی وایي چې په قاعده کې د ګوتې اوچتول راغلي دي لیکن اوچتول په کوم ځای کې راغلي نو موږ ته وایو چې څوک په 100 لکه روپۍ مذهب پرېږدي هغه ته دا پته نه لګېږي که پته ورته هم لګېږي هغه یې پټوي. محترم سپکه خوله غلطه خوله استعمالول دا خو د دې عادت دی دا چې دا هر یو کلیپ کې ونه کي دا خو بیا رحم الله بدعتي نه شو راځئ اوس یې دلیل واورئ چې دلیل یې څه دی په دې خبره باندې چې دومره کنځلې وکړي د دې په مقابل کې دا چې ټول ګوره د دې حدیث نه معلومیږي په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګوته اوچتول په قاعده کې اشهد ان لا اله الا الله په ټیم کې په شیطان دومره بد لګېږي لکه د ګروز ګزار د پلک ګزار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم دا د دې دلیل او حدیث هم نه ذکر کړی چې الفاظ د حدیث ذکر کی د ظالمه د حدیث الفاظ خلک ذکر کا د کاش کې دومره معلومات او تخصص دی په حدیثو کې لرلې لکه څنګه چې ستاسو د کنزلو کې دی نو بیا به دونه په ګډ وړو باندې سر نه وو او عجبه دا ده چې دې ته د نابغه الفاظ ورکوي القاب ورکوي او عجیبه نابغه ده دا په مسله د بولو کې دوه نیمې میاشتې دا اخوته او یو کلیپ کوي یو کرخه عبارتو د شامی د لورا عفا او هغه نیمه کرخه وي به بن شي وایي زه په سفر کې ما او کتاب را سره نشته دی بیا وروسته بل کلیپ کې چې وایي بیا نیمه کرخه وي بن شي وایي کتاب را سره نشته دی د دې خبرې نه مقصد دا چې د عوامو ته داسې وښیي چې هلکه دا په یادو باندې زه خبرې کوم مسکینه ځان دې نوره مونږ ته وشرموه چې په دغه عمره ککرۍ کې ته نیمه کرخه عبارت نشي حفظ کولی او حال دا چې دغه مسله دوه نیمې میاشتونه په کتاب خودرې نو مونږ ته د خپل نابغتوب حقیقتا راوښودو چې دې خوا نیمه کرخه عبارت دا نشي حفظ کولی نو خپله به دا کنځلې کوي خو البته دلته هم حدیث نه دی ویلی دلته معنا ویلې ده حدیث معنا یې کړې ده خو دا حدیث معنا یې ولې کړې ده ځکه چې په دې کې دروغ خپل پټوي سبحان الله ګوره عزتمندو زه به دغه حدیث
حرف تاسو ته ویم او ته چې کومه معنی پکې کړې ده د زه به درته ویم که چېرته ته واقعا یو پښتون اسلام او ایمان او علم هغه خو پرېږده دغه کوم دروغ چې په دې حدیث کې ورمنډلي دي او ذکرې دي دا مونږ ته ثابت کړه. تاسو وښیئ ورته یو ځل بیا. استغفر الله. محترمو دا خبره کول چې په قاعده کې د اشهد ان لا اله الا الله په ټیم کې ګوته جګول دا په هغه پیغمبر باندې علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ دي چې کوم داغه محمد نوم دی او مکه کې زیږیدل او مدینه ته به هجرت کړل او جبرئیل علیه السلام به توحی راوړل. که دغه پیغمبر یادې دا پاغه باندې سچ دروغ دي او که چیرته د دې بل پیغمبري هغه یادې نه هغه ماته پته نشته. د زم د الله بنده ته د خپل خېټه لپاره د الله پیغمبر باندې دروغ وي ته په آخرت باندې ایمان لري حساب کتاب باندې کني مني. د الله پیغمبر فرمایي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما باندې قصدن دروغ ویله وای ځان له په جهنم کې ځای جوړ کو او الټا بیا دا وی چې د يهودو په شان تحریف کوي په نصوصو کې. دلته دا په دې حدیث کې دو تحریف وکړه. یو خدای د چې دا حدیث د اول سر نه ونه ویل ځکه هغه په د باندې رد دی او دویمه دغه د دروغ معنی په دې حدیث کې ذکر کړی دا. تاسو وښه دې حدیث دغه حدیث امام احمد رحمه الله نقل کړی دی. رقم الحديث 5940 حدیث داسې دی. عن نافع قال كان عبد الله بن عمر اذا جلس في الصلاه. نافع فرمایي عبد الله بن عمر وای دا چې کله په منځ کې کیناست یعنی قاعده کې کیناست وضع يده على ركبتيه واشار باصبعه واتبعها بصره او به هغه ته کتل خپل ګوتې ته کتلې. دا جمله په ټکلې ده ځکه دلته ښکارا رد دی په د باندې ځکه دې حدیث کې وایي چې اذا جلس في الصلاه اول وخت نه چې کله کیناست به وایي ثم قال به فرمایل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي اشد على الشيطان من الحديد. وای دغه ګوته غوزول په تشهود قاعده کې دا ویل ډېر سخت فریوزي په شیطان باندې د ګرزنه د وسپنې د ګرزنه د الله بنده د خپل آخرت غم وکړه د الله نه ویریږه د حدیثو د وجه نه د الله پیغمبر باندې دروغ وي. نو ګورئ محترمو دا ګوته غوزول په قاعده کې د احناف خوځي او منګ هم خوځو. فرق دا دی صرف په اشهد ان لا اله الا الله کې جګي او شن محمدن عبده ورسوله کې کته کوي او موږ په ټوله قاعده کې هغه جګو او کته کوو. د سوال دا دی چې دوی ولې صرف په دې ځای کې جګي او کته کوي بل ځای نور قاعده کې نه کوي او موږ ولې په ټوله قاعده کې کوو. نو د دې وجم دا ده چې د فقه د وجه نه چې فقهاو د سری کړی دي یعنی د مذهب د وجه نه او دغه حدیث سره هغه کې دغه تحریف هم کوي او موږ چې مو ویو چې په ټوله قاعده کې به خوځي ولې به خوځي په حدیثو کې دغه سری راغلي دي بشمار حدیث په دې باب کې راغلي دي چې د الله پیغمبر هغه په اول وخت کې چې قاعده کې څنګه کېنه څه به خوځوله. نو راشه یو څو حدیث ته د نمونه په شکل باندې بیان کوم. اول صحیح مسلم كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. رقم الحديث 500 عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. دا قول عزت مند عبد الله بن عمر فرمائي وإذا الله في غنبر كان إذا قعد في التشهد کله ودا کیناست په قاعده باندې و چې کله کیناست د خپل چپ لاس په چپ اورون باندې خوسته او خلاص په خپل خي اورون باندې خوسته او بیا به سوکلو وعقد 53 او بیا به 53 جوړ کړل. د حساب د عربی کې مختلف الفاظ کیفیتونه راغلي دي د ګوتې په جوړولو کې. واشار بالسبابه اشاره به وکړه په دغه سبابه ګوته باندې دا کوم چې پښتو کې وته تشهود ګوته ویل شي. امدغه مسلم کې په شرح د نووي باندې په بل سند سره د عبد الله بن عمر نه نقل لي فرماي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. دا ګوري دا فرمای چې د الله پیغمبر با کله اذا جلس في الصلاة چې کله وکیناست لاسونه به په خپل ورنو باندې کې خصل او په ګوته باندې اشاره به کوله دعا یې اشاره به کوله. دریم حدیث امدغه مسلم في شرح النووي سره كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. رويت نقل كيدا علي بن عبد الرحمن أغفر ماي رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة وما منسكي بوكارو بندي ويزان مسربا كريو وارو كاني وعبد الله بن عمر زولي دلم فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ويزي بأمانك لما مات يتاوي ولا شدسي منسكا ولا كسنجد الله في غنبر كري وما تويل وكيف
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع واذا الله پیغمبر بسنګ کو ويغرت ويل كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. الحديث نقول اذا الله پیغمبر طریقه داوا اذا جلس كان اذا جلس في الصلاه کله چې مونږ کې کیناس نو اول وخت نه ځکه کوم وخت چې بکیناس نو بیا به سکول لاسونه بخپل ورنو باندې کې غسل واشار باصبعه التي تلي الابهام فهغه کوته باندې اشاره کوله چې کوم دی غټي کوته دا هغه نږدې ده یعنی تشهود کوته چې ویل شي. څلورم حدیث امدغه رنګي امام ابو داود په خپل کتاب کې کتاب الصلاه هغه کې باب لګی باب كيف الجلوس في التشهد باب په بیان د دې کې چې څنګه بکیناستل کېږي په تشهد کې قاعده کې به حدیث د وائل ابن حجر ذکر کوي هغه وایي چې لانظرن الى رسول الله صلی الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم وما د الله د پیغمبر مستقتل چې دا څنګه مونږ کوي به اخره کې دا ځکه حدیث وګورئ وای ثم جلس بكين استخركي فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقه ورأيته يقول هكذا وحلق بشر داروي ذکر کوي الابهام والوسطى واشار بالسبابه دا ګور عزت مند په دې حدیث کې ام دغه صراحتا رال چې کله بکیناست او دغه بل کیفیت د ګوتې د جوړولو سره دی چې هغه وسطا او ابهام دا منځنۍ ګوته ام دغه رنګي دا غټه ګوته دا رانیول دینه کړي جوړول واشار بالسبابه او دغه شهادت ګوته په د باندې به اشاره کوله. پنځم حدیث امام ابو داود رحمه الله او ترمذی وغيرها حدیث ابو حمید ذکر کړي فقې کوم دغه سیدی چې لاسونه به کې غسل وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى الى اخره په اخره کې به دادي واشار باصبعه يعني السبابه. محترم دا پنځه احادیث صراحتا په دې کې دادي چې د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بکله قاعده باندې کیناسته تشهد ته دا اول وخت نه به کوته خوځوله نور روایتونه مشته لیکن په دې به اکتفا وکم ولیکن افسوس دا په دې صحیح حدیث باندې چې عمل کوي توابي ته د اهل سنت والجماعت نه خارجي بالمقابل چې خپل د حدیث دشمن د اهل سنت والجماعت دشمن خاص کر د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې دشمن د صریح احادیث خلاف کول او فقې کې تحریف کول معنی به کې ځان نه جوړول دا اوس خصي مسلمان دي. محترم دا څومره د الله پیغمبر د خپل احادیثو لیکن د دې علماو د لاسه چې د خپل دین صرف د خپل خېټې د هدف د فارغ استعمالي کله د مذهب حنفي نه په دفاع پنوم باندې کله د امام صاحب نه په دفاع پنوم باندې چې اصل کې دوی سره د خپل خېټو غم دي چې په حرام باندې ډکی کی دومره لوی امت د دې د لاسه د دې احادیثو نه غانه خبره ده او عمل پې نه کوي. ازما په دې باندې یقین دی چې ډېر سي عوام رونه شته ډېر طلبه شته ډېر علما شته چې هغه سخت کرکه لري د ګوتې خوځولو سره ولې لري په دې وجه باندې چې دې ناکاره علما ورته ویلي دي چې دا د وابیانو طریقې دي دا د مذهب خلاف دي دا د دین خلاف دي لکه چېرته هغې ته دا ښکلي احادیث ورسېږي نه آیا هغې به پې عمل نه کوي ولې به نه کوي د مسلمان صفت هم دا ده چې د الله د پیغمبر هره طریقه ورته ورسېږي هغې باندې عمل وکړي ولیکن افسوس دا ده چې دې ناکارو علماو دا نامحرومه کړي د دې نه ځان له دا یوه مسله نه بېشمار په سوونه هم دغسې ټولو مسلو کې دی داسې کار کوي. د آخره کې زه بیا عوام ورونو ته دا خبره کوم چې دا دنیوي مسله نه ده بلکې دا د آخرت تجارت دی. په دې مسله کې هغه سړی تباه دی او هلاک دی برباد دی چې هغه زنده باد او مرده باد والا دی صرف د خپل ډلې خپل مولا چې ورته هر څه ویله بس هغه مني لیکن په کار دا ده چې مسلمان حق طلب کړي او دغه کار هر یو کس نه کوي بې خاص کر زمونږ په عصر زمانه کې الحمدلله خلک ډېر پوه شوي دي تعلیمونه یې کړي دي په دې باندې پوهېږي دې مسلو باندې مگر هغه کس به دا کار کوي چې د دین او د آخرت غم ورسره نه وي. د دې به مثال درکم مثلا چې یو کس ټماټرو پسې وځي او یو ریړۍ ته هغه دا ولاړ وي دا رحیم الله بدعتي ولاړ وي مثال په طور او ټول ټماټر یې خوسا وي چې د اغوستو نه وي بوی کوي او بل طرف ته یو عامي کس ولاړ وي چې نه پېژني هغې ټماټر صفا وي روغ وي ښکلي وي او دواړه کیلو په یو ریټ ورکوي مثلا په 10 روپۍ کیلو ریټ ورکوي او دغه اغوستونکی دا کلک حنفي وي ښه متعصب وي دا مثال ورکو نو ایا ستاسو څه ګمان دی چې دغه کلک متعصب حنفي چې راشي دا به د دې رحیم الله بدعتي نه د ښه ټماټر اخلي چې هلته په کار نه راځي هلته کور کې به مور او خور هغه ورندار او ښځه به بېرته بار درته او که نه خواته ګاونډي چې کوم ولاړ دی امي سړی دی نه پېژني هغې نه به دا روغ اخلي نو دا خو فطرتا خبره ده چې دا روغ به اخلي ملا صاحب ته به وایي بدعتي صاحب ده چې ته خپل کار کوه ته خپل خوسا ټماټر خرڅی په من باندې خپله ګټه کې لسکون ګټې ولې زه څه پاګل یم چې زه خپل لسکون هغه تاوان کم نه خپله به دا روغ اخلي
نو محترمو هر کله چې د 10 روپو د وجې نه دا خوسا ټماټر اخلي 10 روپۍ تاوان نه کې د 10 روپو د وجې نه دا بدعتي پرېږدي بل چا نه ټماټر اخلي د 10 روپو د وجې نه دا بدعتي نه مني او د آخرت په مسلو کې هغه دې پسې ځي نو بیا دا ته وایم چې دا جنت هم دومره آسان نه دی د خوسا ټماټرو نه هغه ارزان نه دی چې د سخا او د خوسا ټماټرو د وجې نه دا بدعتي پرېږدي او د الله او د الله د رسول او د جنت د هغې د وجې نه چې د خبره خلاف وي بیا یې نه پرېږدي دې پسې ځي نو بیا د جنت تمه مه کوئ عزتمنده چې د خوسا ټماټرو نه تا ته هغه قیامت هغه نه لري همدغسې دلته ده هلته حدیث کې تحریف یې کړی دی او دغه حدیث کې اصل کې فضیلت د اشارې دی دا هم پکې نشته چې په کوم ځای کې به کوته خو زیاده غالته فضیلت د اشارې دی په دې کې صرف او دې ظالم پکې بیا دا تحریف هم کړی دی او د هغې مقابل کې صحیح حدیث دومره شته دا پرېږدي او دې پسې ځي نور د الله عمل شه زمونږ هم دغه وسو په دغې مکلف وو چې دا هم درته ښودلی وروره دا هم درته وښودل حق هم درته وښوده نور منل او نه منل هغه زمونږ په لاس کې نشته او آخره کې بې نابغه صاحب مخاطب کوم چې د الله نه ویرېږه دروغ مه وایه دا دنیا شرمونه دي خو د آخرت شرمونه د دین هم زیات دی او ډېر سخت دي او څومره چې ځان خوځي هغونه به نور هم رسوا کېږي او ورسره دا هم درته چلنج شو مخکني خو پرېږده چې ته پراته دي دا هم درته چلنج شو چې ته دغه حدیث ثابت که اوس داسې حدیث ثابت که چې په هغې کې دا وي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوته صرف اشهد ان لا اله الا الله کې جګه کړي او اشهد ان محمدا عبده کې بېته کده کړي او که نه یې توبه وباسه چې د الله په پیغمبر مې دروغ ویلي خو دا ستاسې یو دروغ نه دی په الله دې دروغ ویلي تورات نه تا شروع کړی د ظالمه خو المهم تا ته او ستا ټول دیوبند ته چلنج چې دغه حدیث ته ثابت که چې ګوته به صرف دغه ځای کې جګېږي یو ځای کې او یو ځای کې به کته کېږي